زه ډوډۍ مې دله راوړه مال زما زوی به وږي په تکوین کې دا واخه ویې خور. یاره بابا 20 واره درته ووایم ماله مه راځه مه راځه زه په تا شرمېږم له کوره مه راوځه څه له په خبره سر نه خلاصه. یا زه مال دی به وږي ما سالنه ډوډۍ دله راوړه. زه دې زار وخورم زه دې مړ سم مال ډوډۍ مه راوړه زه په تا شرمېږم دا ګرد همسایګان راته وایي ستا د پلار سترګه نسته مه راځه بله ورځ. یا زه مال دغی چش دغی دغی بس ځه ولاړ شه کور ته بله ورځ رانسته ځه ووځه له دوکانه ځه ولاړ شه بله ورځ د کوره مه راوځه قرار یې هلته کښېنه په خبره که سر هم نه خلاصوې. بابا په 20 واره مو سر در خلاص کړی چې ما له دوکانه مه راځه مه راځه ته ولې بار بار دوکانه راځغلې مال دا ګرد همسایګانو ما ته وایي چپه ورسته ګایي ستا د پلار یوه سترګه نسته که ګیراک راسي هم هغه دغه خبرې کوي که همسایه دی پړوسي دی هغه هم دا خبرې کوي ستا سترګه نسته زه په تا شرمېږم بابا بله ورځ ماله مه راځه په 20 واره مو هم سر در خلاص کړی دی په لک واره مو هم در خلاص کړی ته په دا خبره پوهېږم نه نن راځه زه به تا نن دی ځای بیامه سپږر ځوم بیا ته نه دا کور دې وکړې نه بیا زما دې وکړې زه نن تا په یتیمخانه کې داخل کړم په خپله به ورته درک درکړي راځه راولاړ شه بابا مه کوه زه کور ته صحیح یم. یا راځه راولاړ شه بس ډېر درځه تنګ شوم تا باندې مه کوه زه مه کوه زه خبره سر دې خلاصوې نه څه به کوې دا ولا پلار دې کې ورکړه یاره ډاکټر صاحب زه په تا باندې په دا پلار باندې شرمېږم یوه سترګې نسته 20 واره مو ورته چې ماله په مخه مه راځه ماله مه راځه چې یو خوا ته ولاړ شم خلک د ده پیغور اخلي ستا د پلار سترګه نسته نن یې ګوسره ځان چې خلاصوم بیا ما په یتیمخانه کې داخلوم ګوسره یې ځان چې خلاصوم ښه د سترګې د وجې ښه که دا سترګه ستا هغه نه وه بیا تاسو څه چم کوئ ده ډاکټر صاحب که زما سترګه نه ولای ما خودکشي کوله ته د سترګې په حقیقت نه خبر خود نه خبرې کوه حقیقت ډاکټر صاحب حقیقت خبره خو دا ده د نن څه 20 کاله مخکې ډاکټر صاحب څومره شو زما د بچي سترګه څومره شوه زما ما ډېر کوشش وکړې ستا بچي سترګه ما نه که بچاو ای څه وایې ډاکټر صاحب اوس زما ستا بچی دې په سترګو باندې نه سیلدلی اوس په ګرد عمر زما زوی په سترګه وړوند دي ستا زوی په سترګه وړوند دي اوس نه سیلدی ستا زوی په سترګه وړوند دي ستا زوی ډاکټر صاحب یو کار نه شي کولی څنګه کار وکړم زما سترګه چې ورکړم زما بچي ته زما بچی به بیا سم شي ولې نه سمېږي ستا سترګو چې ورکړې ستا بچی په سترګو ویني مره هاي څه ته کوی شي ډاکټر ولې نه صاحب سم کولی و دا زما سترګه وکړه زما بچي ته ورکړم ولې نه رستې کوم اوس درځه ډاکټر صاحب راځه هله اوس په حقیقت سره خلاص شولو دغه پلار 20 کاله مخکې ستا سترګه خرابه شوې خپله سترګه در وکښله بابا ما غول خورید له ما څنګه چا کول یا بابا ما معاف کړه یا بابا ما معاف ملګرو کوم ویډیو خوښ شوی د مخ ته ضرور سره شیر کړئ خاص کر در هغه کسانو ته ضرور ورسوي چې هغه مور پلار ژوندي او دې نه قدر کوي فرض روزه د بیا چې موږ ته د مور پلار قدر وکړو احترام یې وکړو عزت یې وکړو بیا ډېر غټه هستي ده الله دې موږ ته هدایت وکړي